السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په فارمولا ټیپ کې چې موږ سره کوم سټارټینګ کې د انزرټ فنکشن دی دغه شانتې آټو سم دی را سره صحیح شو دغه شانتې موږ سره ریسنټلی یوز فنکشن شو لوجیکل فنکشن کې به مین زموږ څه ټاپک وي اف فنکشن به صحیح شو اوس موږ دلته وګورو دلته سټارټ کې راغلی دی انزرټ فنکشن صحیح شو کنه نن کلاس نه زمونږ چې څونه فنکشنز دي په ایکسل کې د دغه سټارټینګ به موږ اخلو زمونږ د کورس لحاظ سره چې کوم زمونږ بیسیک فنکشن دي دغه شانتې سیمسټرز لوجیکل شو ټیکسټ فنکشن شو ډیټ اینډ ټایم شو لوک اف اینډ ریفرنسز شو صحیح شو دا ټول فنکشن به موږ په ډیټیل سره یوز کوو او پریکټیکل ایگزامپلز به کوو دلته که زه د انزرټ فنکشن باندې کلیک کوم نو موږ سره دا هغه فنکشنز دي چې کوم موږ یوز کوو لکه لایک زه وایم چې ما سره لوجیکل فنکشن زه والم که نه دلته کلیک کوو لوجیکل فنکشن نو دا ټول لوجیکل فنکشن دي سیم ایسټز هم دا فنکشن ما سره دلته هم راغلی دي خو دلته نه موږ دا فنکشن چې دا څونه دي که نه دا ټول 1 by 1 موږ دلته نه هم دا ایډ کولی شو سیم ایسټس که دلته زه کلیک کوم کلیک کو څه باندې په سټیټسټیکل باندې کلیک کوی نو موږ سره ټول سټیټسټیک والا راغلل صحیح شو دا شانتې که زه په دې باندې کلیک کوم او راشو کلیک کو څه باندې کیوب باندې نو کیوب والا ټول فنکشن راغلل صحیح دی که نه نو دا ټول فنکشن دي دا به موږ 1 by 1 یوز کوو لکه دا ډیټ اینډ ټایم دی سیمسټرز دا هم را سره ډیټ اینډ ټایم دی صحیح شو بیا نیکسټ وګورو دلته موږ سره راغلی آټو سم نو دا اولریډي موږ په هوم ټیب کې چې کله موږ دا کمانډ کو آټو سم وال نو دې کې موږ دا اولریډي کړي دي پریویس ویډیوز کې موږ سره دا اویلیبل دي ها بیا دلته وګورو فارمولاس کې موږ سره بیا راغلی ریسنټلی یوزډ په ریسنټلی یوزډ کې چې کوم فنکشن موږ ریسنټ یوز کو که نه نو هغه به را سره دلته پروت وي صحیح شو نو دا کار موږ سره د چا دی د ریسنټ دی بیا فاینانشل دی نو دا ټول اکاونټینګ کې موږ سره یوز کېږي صحیح شو مین زموږ ورک په سټارټ کېږي د لوجیکل فنکشن نه په لوجیکل فنکشن کې ډومبې موږ نن څه وایو اف فنکشن وایو صحیح شو اف فنکشن موږ سره یو مین فنکشن دی د ایکسل صحیح شو دلته موږ وګورو دا اف فنکشن لږ شانتې ټچ کو ګوره سټارټ کې مونږ وایو چې کوم مونږ سره فنکشن دی لا فارمولا ده را سره دا سټارټینګ به د دې مونږ سره څه د ایکول ساین نه وي صحیح شو لکه ګوره زه سمپل دلته رالم او یو 2 نمبر زه خپلو کې پلس کوم نو که زه ایکول ساین ولګوم داسې صحیح شو اور 2 + 2 وکم داسې صحیح دی که نه دلته ما څه واغوښتو 2 + 2 مې واغوښتو چې زه کله انټر کړم نو ما له څه راکوي 4 راکوي دغه شانتې ایکول ساین ولګو نو ګوره که مونږ څه فنکشن سټارټ کو لا مونږ دلته نه فارمولا د هغه سټارټ اخلو نو دغې لپاره موږ څه یوز کو ایکول ساین به یوز کو صحیح شو کنه نو دا کار موږ سره د څه دلته د فارمولا لا د فنکشن دی نو دلته اف فنکشن د زه رالم لومبې زموږ دا ټاپک دی صحیح شو دلته وګورو تیوري بیس باندې لږ شانتې وایو د اف فنکشن از ا فري میډ فنکشن ان ایکسل نو موږ سره یو بلټ ان فنکشن لا فري میډ فنکشن دی را سره چې څنګه ویچ ریټرنز ویلیو بیسډ آن ا ټرو اور فالس کنډیشن صحیح شو موږ سره د دې چې کوم دا ریزلټ دی نو لا به را سره په ټرو باندې راځي لا به را سره فالس مطلب دا کنډیشن ولا ټرو کېږي لا به را سره کېږي فالس کېږي به را سره صحیح شو دلته وګورو موږ سره بیا وایي چې اټ از ټایپډ اف اینډ هیز 3 پارټس موږ چې دا کله رائټ کو صحیح شو کله ټایپ کو نو ایکول ساین دی ولګو مخکې او هغې نه بس بیا څه ولګو اف ولګو او بیا موږ سره د هغې یو 3 پیرامیټرز دي لکه لایک موږ سره ډومبې وي لوجیکل ټیسټ سره راغلی وي لوجیکل ټیسټ را سره راغلی نو دا لوجیکل ټیسټ چې ما سره کم دی که نه نو دا کنډیشن دی دلته نه زموږ کنډیشن ګوره اف موږ انګلیش کې څه وایو اف فنکشن وایو صحیح شو که موږ پښتو کې وایو نو موږ وایو که چېرې داسې وي صحیح شو اور اردو کې ورته موږ څه وایو اگر ورته وایو صحیح دی که نه نو دلته ما سره به کنډیشن وي اوس که دا کنډیشن ما سره ټرو کېږي مطلب دا دی که چېرې دا کنډیشن ما سره ټرو کېږي نو موږ سره به د اف فنکشن چې کوم دا پس فارټ دی ویلیو اف ټرو که چېرې دا ویلیو ټرو کېږي نو دا یو فارټ پسې کېږي ایګزیکیوټ کېږي به را سره کم یو پارټ دا یو پارټ په ایګزیکیوټ کېږي که نه دا ویلیو ما سره فالس کېږي صحیح شو کنه مطلب دا چې دا ویلیو ما سره راغلی دا فالس شو نو د هغې نه پس موږ سره دا ایلز والا چې کوم لا دا فالس والا کومه پیرامیټر دی دا به را سره ایګزیکیوټ کېږي صحیح شو تاسو لیک دلته وګورئ دلته سمپل ویلي اف لوجیکل ټیسټ ویلیو اف ټرو ویلیو اف فالس که زه وایم چې لکه موږ سره دا جی 7 ګریټر دین دا دی صحیح شو نو دا پارټ ته وچلي که دقه نو بیا دا ویلیو اف فالس والا پارټ ته وچلي څنګه چې موږ سره دا راغلی دی صحیح شو که نه نو دا کار د چا دی موږ سره د اف فنکشن کار دی را سره پریکټیکل ایگزامپل پې کوو
دا موږ سره سیریل نمبرز دي صحیح شو دا نیم دی را سره په نیم کې دا را سره مارکس دي او بیا د هغې ریزلټ دی را سره صحیح شو سیم اسټیز زه دلته رالم ایکول ساین مې ولګو او دلته مې سټارټ واغوشتو اف فنکشن نو اوس دا اف فنکشن چې مونږ اوپن کوو نو لا خو به ټیپ بټن پریس کو که ټیپ نه نو شفټ سره به 9 پریس کو دا بریس په لګو اوس وګورئ دلته لیکلي لوجیکل ټیسټ صحیح شو زه وایم که چېرې دا مارکس صحیح شو زه وایم چې دا مارکس ما سره راغلی دی دا ګریټر دین یا ایکولز ټو صحیح شو دا ما سره د څونه مارکس وي فور ایگزامپلز ما ورته مارکس کېښودل چې لکه دا مارکس ما سره د 300 وي لایک ما د 300 ټارګیټ کو صحیح شو کاما به ولګوي ډبل کوټس په ولګوي او دلته به کې ولیکې پاس سمپل مول چې لکه دا سټوډنټ سره پاس سره سره بیا مې کاما ولګوله صحیح شو بیا مې دلته نه اف فنکشن سټارټ کو اف فنکشن نه سوري دلته مې بیا سو ډبل کوټس لګول داسې ګوره که چېرې مونږ سره د D6 سره ډي نمبر سره مونږ سره کالم دی او 6 نمبر سره درو در سره که دا D6 ما سره ګریټر دی یا ایکوالز ټو سوي 300 وي نو ته مونږ ته شو چې دا کس پاس دی که دقه نه وي نو ډبل کوټس کې ورته مو لګول چې فیل دی اوس یو کنډیشن دی لا به پاس لا به سره فیل وي مطلب دا د دې کنډیشن په بیس باندې به مونږ ته دا ویلیوز کې شو کېږي ور سره زه دلته رالم دا فارموله مې دلته نه آپ کا انټر بټن مې پریس کا ما ته وی چې دا فیل دی را سره صحیح شو دې باندې مو کنفیوز کېږي دا مې ختم کو دلته مونږ سره 200 مارکس دی نو ما ته سوي پیل را سره سمپل اوس را شو دلته کلیک کو او دا کرسر موږ سره داسې مینی پلس جوړ کی بلیک کلر کې په دې به کلیک کې لیفت بټن مې پریس کولا د مې داسې ډریګ کو صحیح شو نو د دې به بیس موږ د ریزلټ شو اوس ورته وګورو دا 300 دی پاس دی دا شان دی 400 پاس را سره صحیح شو نو که دلته وګورو دا 230 دی موږ سره دا فیل دی را سره که دا شان دی زه دا څه کما 400 کم انټر کم نو دا را سره پاس شو کوي صحیح دی کنه نو دا کار موږ سره د چا دی د اف فنکشن دی را سره صحیح ده کنه ا دې طریقې سره موږ سره سکیږي ریزلټ شو کیږي په دې دا فارموله شو کو ډبل کلیک په کوپه صحیح شو دلته وګورئ مو ته ویلي که دا D6 ګریټر دین 300 ته نو موږ ته شو چې دا کس پاس دی که دقه نه وي نو بیا د سو کا فیل راته شو کا کلیر دی ها بیا موږ وګورو اوس که مطلب دا دی که دا مارکس چینج کوم صحیح شو ما سره کوم دا مارکس دی او زه مې چې لکه دا 300 نه او زما پاسینګ مارکس چې کوم دی هغه د ما سره څه شي 400 شي صحیح شو نو یو دا طریقه چې راشه فارموله کې چینج وکړه فارموله کې بدلته دا 300 په ځای سو لګي 400 په لګي خو نه ازم چې فارموله د خپل ځای وي او زه دل د پاسینګ مارکس لګوم اتوماتیکلی را سره دا چینج کیږي نو دا موږ سره ځان یو ټیکنیک ته ها سمپل زرا لم چې زما پاسینګ مارکس چې کوم دی هغه 400 دی صحیح را سره 400 کې دلته مې سمپل 400 ولیکلو صحیح شو دلته مې ولګو ایکوال ساين اف فنکشن مې سٹارټ کو ټیپ بٹن مې پریس کا زه دیم کې چې دا مارکس دا ما سره ګریټر دین یا ایکوالز ټو د دی یو سیل وی را سره د کم سیل وی د دی یو سیل وی اوس د دی سیل چې کم ایډریس ته دا بر سره چینج کیږي نو دغه لپاره دا چې چل وکړو چې دا سیل بلوک کو د کیبورډ نه به F4 بٹن پریس کو دی بلاک شي څه شو را سره لاک شو کاما به ولګو اوس ډبل کوټس کې ورته ولګو چې څه پاسه که دقه نه وي کاما به ولګو ډبل کوټس کې ورته ولګو دلته پیل صحیح شو اور انټر بٹن به پریس کو دلته فارموله مسله ده دلته وګورو ډبل کوټس هم څه کوم آپ کو دلته انټر بٹن به پریس کو اوس موږ د څه شو کوي پیل شو کوي اوس دلته وګورو کنه نو د دې په ویلیو باندې موږ د سکیږي دا راسو شو اوس که یو سټوډنټ او دا مارکس دی 500 دی انټر بٹن پریس کو دا پاس دی صحیح شو که زه دا پاسینګ مارکس کم 300 کم دلته نه صحیح شو این اتوماتیکلی ته چینج کیږي که زه دا پاسینګ مارکس کم 200 کم اتوماتیکلی ته چینج کیږي ټیک ته کنه نو دا به موږ سره څه دی اف فنکشن دی نو په دې بیس باندې کولی شو او دا سې ډایرکټ موږ کولی شو ټیک ته ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم نیسټډ اف فنکشن راغلی دی هغه به ډیسکس کوو والسلام